بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ کلاس کې به مونږ خبره اتره کوو د امازون د بیسټ سیلینګ کیټګریز په باره کې چې په امازون کې کم بیسټ سیلینګ کیټګریز دي چې د هغې په مدد سره ستاسو سیلز چې دی هغه بوسټ کیدی شي، انکریز کیدی شي، سیوا کیدی شي. صحیح ده؟ بیسټ سیلینګ کیټګریز فار امازون بګنرز دا د هغه چا دپاره دي کم چې بګنرز دي یا چې کم انټرمیډیټ لیول والا دي. صحیح ده؟ یا چې چاته فتح نشته دی چې په امازون کې کمې ښه کیټګریز دي چې د هغې په مدد سره مونږه سیل چې دی هغه انکریز. ایزي ټو سیل، های ډیمانډ، بګنر فرینډلی. مونږ به په نننۍ کلاس کې بګنر فرینډلی کیټګري ډسکس کو او های ډیمانډ والا کیټګري ډسکس کو او کم چې ایزي سیل کیږي، په اسانه باندې سیل کیږي. نو ویډیو به تر اخره پورې ګورئ چې تاسو په هر سیز باندې A to Z پوه شئ. چې تاسو ویډیو نه سکیپ کوئ نو په دې کې تاسو ټو د پوینټ په هر سیز پوه شئ. بیا why choosing the right category matter. ولی مونږ چوز کو، سلیکټ کو او پریپیر کو. صحیح ده چې دا رائټ کیټګري ده او دا ولی ډیر میټر کوي. صحیح ده؟ ګوره چې کله تاسو صحیح کیټګري چې دی هغه چوز کوئ، سلیکټ کوئ، نو ستاسو سیل چې دی هغه انکریز کیږي. چې کله تاسو په غلط کیټګري کې کار کوئ نو ستاسو سیل چې دی هغه بیا نه راځي یا تاسو ته مسله وي. صحیح ده؟ تاسو بیا پروډکټ چې دی هغه پراپرلی هنډ کولی نه شئ، وینینګ پروډکټ چې دی هغه ځان دپاره کتلی نه شئ. نو د دې دپاره چې دی کیټګریز چوز کول چې دی هغه میټر کوي لازمي. انکریز چانسز اف کویک سیلزو. په رائټ کیټګري کې چې کله تاسو یو رائټ کیټګري چوز کوئ په هغې کې ستاسو سره سیلز چې دی دا انکریز کیږي زر. صحیح ده؟ اوایډ ګیټډ یا ریسټرکټډ کیټګریزو او په دې کې به تاسو اوایډ یې مطلب بچ کیږئ به د ګیټډ کیټګریز نه یا د ریسټرکټډ کیټګریز نه. صحیح ده؟ کم چې زموږ سره ګیټډ دي یا ریسټرکټډ کیټګریز دي د هغې باره کې ما خبره اتره کړې ده. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته د هغې لینک میلاو شي، تاسو هغه هم کتلی شئ. help and easy sourcing from supplier. ګوره په دې کې تاسو ته مدد ډیر ښه میلاویږي چې تاسو په اسانه سره سورسینګ وکئ د سپلایر نه. صحیح ده؟ اوس چې کم ګیټډ کیټګریز وي، زموږ سره ریسټرکټډ کیټګریز وي، نو د هغې دپاره چې دی مونږه ویریفاید سپلایر چې په اوله کې ګورو د هغې دپاره کار کوو. صحیح ده؟ نو هغه مونږ ته ډیر زیات مشکلی او بیا امازون والا زمونږ ډیر زیات ډاکومنټیشن غواړي په هغې کې. صحیح ده؟ build confidence for new sellers. په دې کې د نیو سیلرز دپاره کم چې نوي سیلران وي د هغو دپاره په دې کې کانفیډنس چې دی هغه بلډ کیږي، اعتماد، بروسه دا پکې چې دی دا پکې جوړیږي. بګنر فرینډلی کیټګریزو. مونږ به په بګنر فرینډلی کیټګریز باندې خبره اتره کوو. سټپ بای سټپ به درته یو کیټګري منشن کوم او په هغې کې به درته خبرې اترې کوم. فرسټ اف آل زموږ سره اولنۍ کیټګري ده هوم اینډ کچن. سمپل ایوری ډے پروډکټسو. دا ګوره په دې کې تاسو وګورئ چې هغه پروډکټ تاسو چوز کوئ چې هغه ایوری ډے پروډکټس وي، په روزانه چې دی تاسو د هغې استعمال یې نه. صحیح ده؟ یعنې کم پروډکټ چې دی هغه په هوم اینډ کچن کې استعمالیږي په روزمره ژوند کې. صحیح ده؟ تاسو په خپله باندې سوچ وکئ هم به تاسو ته پته ولګي یاره چې زموږ په کور کې په روزمره ژوند سره یا په روزمره لایف کې زموږ سخت څه استعمالیږي ډېر زیاتو، نو تاسو به په هغې پروډکټس باندې فوکس وکئ. هیوج ډیمانډ لو ریسټرکشن. دلته کې به تاسو ته هیوج ډیمانډ والا چې کم د هغې ډیمانډ سیوایي هغه پروډکټ به تاسو ته میلاویږي او لو ریسټرکشن والا چې په هغې باندې ریسټرکشن کم وي، مطلب پابندیانې دا پې کمې وي. اگزامپل کچن ټولز، سټوریج باکسز. کم چې زموږ سره کچن سټول دي، صحیح ده، او سټوریج باکسز دي، نو دا تاسو کتلی شئ. صحیح ده؟ په امازون کې
بیا سیکنډ زمونږ سره دی سپورټس اینڈ آؤٹ ډورز. سپورټس اینڈ آؤٹ ډورز والا کیټیګري چې دا هم تاسو کتلی شئ. بګنر فرینډلی کیټیګري دا صحیح ده. په دې کې چې تاسو کار کوئ نو هم تاسو پکې چې دی های ډیمانډ والا پراډکټ کتلی شئ. صحیح ده. او تاسو ته چې دی ښه په اسانه باندې سورسینګ میلاویدی شي، مطلب تاسو ایزي سورسینګ کولی شئ. صحیح ده. لکه فټنس اینڈ آؤٹ ډور ګیر دا پراډکټس چې دی دا تاسو وګورئ. صحیح ده. ایزي سورسینګ های ډیمانډ چې کوم ییر راوند و تاسو هغه پراډکټ وګورئ چې هغه مطلب په های ډیمانډ کې وي. صحیح ده. مطلب په ثابت کال کې تاسو د هغې هر څه چیک کوئ، تاسو ته پته ولګي چې یاره د دې ډیمانډ څونه دی څومره نه دی. صحیح ده. که فرض که څوک انټرسټډ وي چې مونږ امازان کورس وکړو نو تاسو زمونږ سره په دې نمبر باندې رابطه کولی شئ. مونږ به تاسو ته د امازان کورس چې دی هغه لایو کوو. ترډ نمبر دی ټایز اینډ گیمز. ټایز او گیمز والا که فرض که تاسو ټایز اینډ گیمز والا کیټیګریز کې کار کول غواړئ نو تاسو به څه کوئ؟ آلویز ټرینډینګ اسپیشلی ډیورینګ هالیډیز. تاسو به هغه پراډکټ ګورئ صحیح ده چې هغه په ټرینډینګ کې وي یا داسې یو یونیک پراډکټ وي. صحیح ده. ټایز اینډ گیمز دا مطلب د دې ماشومانو دا کیلونې شولې. صحیح ده. دې قسمه پراډکټس ته چې دی دې ته ټایز وایي. صحیح ده. چې هغه آلویز ټرینډینګ وي، هغه همیشه په ټرینډ کې وي، اسپیشلی ډیورینګ هالیډیز او خاص کر په هالیډیز کې په ټرینډینګ کې وي. صحیح ده. دا مونږ تاسو ته پریکټیکلی بیا په فیډ کورس کې درخایو. صحیح ده. که څوک انټرسټډ وي نو زمونږ سره رابطه کولی شي. فوکس آن نان برینډډ یونیک ټایزو. په دې کې مونږ چې دی فوکس کوو په نان برینډډ پراډکټ باندې. صحیح ده. چې کوم برینډډ پراډکټ نه وي یا یونیک ټایز وي. صحیح ده. یونیک کینولي وي زمونږ سره. صحیح ده. لکه د ماشومانو دپاره. صحیح ده. تاسو کتلی شئ که نه نوي نوي څیزونه داسې راوځي، ټایز راوځي، نو تاسو چې دی ګورئ به چې کوم داسې ناشنا ټایز وي نو تاسو به هغه ګورئ، د هغې ډیمانډ به ګورئ. صحیح ده. بل زمونږ سره 4 نمبر دی بیوټي اینډ پرسنل کیر. بیوټي او پرسنل کیر والا تاسو دا پراډکټ چې دی دا هم کتلی شئ. صحیح ده. سکین کیر ټول چې کوم دی زمونږ سره د سکین د کیر دپاره، مطلب د دې چمړې د حفاظت دپاره چې کوم ټولز وي، کوم څیزونه وي یا میک اپ ارګنایزرز وي. صحیح ده. ګرومینګ کیټس وي نو هغه چې دی هغه هم تاسو کتلی شئ. صحیح ده. اوایډ ګیټ اټ سب کیټیګري لایک بګ برانډو. خو په دې کې به تاسو د هغه برانډ نه چې دی ځان ساتئ چې کوم زمونږ سره غټ غټ برانډز دي، او د ګیټ اټ کیټیګریز نه به تاسو چې دی ځان ساتئ. صحیح ده. چې کوم د ګیټ اټ سب کیټیګریز وي د هغې نه به تاسو ځان ساتئ. که فرض که تاسو په دقیق کې ځان شاملوئ صحیح ده نو تاسو ته بیا فیوچر کې ډېر غټ مسله جوړېدی شي، نو د دې نه به ځان ساتئ. صحیح ده. بیا زمونږ سره فټ سپلایز دي. زمونږ سره چې کوم مطلب د پالتو جانور دي، فالتو زناور دي. صحیح ده. د دوی چې کوم زمونږ سره پراډکټس دي نو هغه هم تاسو خرڅولی شئ. صحیح ده. لکه مطلب ټایزو تاسو وګورئ د بهر ملک کې دا کم زناور چې سپي شولو، پیشوګان شولو، نو د دې دوی ډېر زیات خیال ساتي. دلته پاکستان کې خو د انسان قدر نشته دی، خو هلته کې ډېر زیات خیال د سپي او د پیشو ساتلی کیږي. یا داسې بال شول، ګرومینګ برشز شول. صحیح ده. یا د دې دپاره چې کوم خوراک وي. صحیح ده. مطلب سپیشلی کیټ فوډو، زمونږ سره ډاګ فوډ شولو. صحیح ده. نو دا چې دی دا تاسو په دې کې هم ښه ښکلی سیلینګ کولی شئ. ایموشنل بایرز ریفیټ سیلز، او چې کوم ایموشنل بایرز وي که نه هغو چې دی دا سیلز بیا هم ستاسو نه ریفیټ کوي، ځکه چې هغو د دې څیزونو چې دی ډېر زیات خیال ساتي او په دې باندې سپیشلی ډېر زیات خرچه کوي. صحیح ده. بیا زمونږ سره شپږم نمبر راځي آفیس پراډکټسو، چې کوم په آفیس کې پراډکټ استعمالیږي. اوس آفیس پراډکټس دې ته وایي چې کوم په دې دفترونو کې پراډکټ استعمالیږي. صحیح ده.
کم چې تاسو بهر ملک وګورئ غټي غټي کمپنیانې دي صحیح ده نو د هغو په دفتر کې چې دی آفیس پروډکټس چې دی دا ډېر زیات استعمالیږي نو په هغې کې راځي زموږ سره سټیشنري ارګنایزر ډیسک اکسیسریز صحیح ده دا زموږ سره د هغې د آفیس کې چې څومره هم اکسیسریز ده صحیح ده هغه سټیشنري سره تعلق ساتي یا ډیسک سره تعلق ساتي یا نور سیزون سره تعلق ساتي صحیح ده نو هغه تاسو چې دی په ایمازون کې سیل کولی شئ year round consistent demand او د دې په ټوټل کال کې چې دی نو consistent demand وي مطلب ډیمانډ د دې ډېر زیات سیوا وي د دې پروډکټ صحیح ده نو دا زمونږ نننی کلاس آی هوپ چې تاسو به په دې پوهه شوي یئ که څوک زمونږ فیډ کورس کول غواړي زمونږ سره په دې وټساپ نمبر رابطه کولی شي موږ به تاسو ته د امازون A to Z کورس کوو So bye bye for now. We will meet inshallah in the next video.